بسم الله الرحمن الرحیم. د جمعات آداب او احترام په حواله سره به ان شاء الله الرحمن یو څو خبرې تاسو ته کوم. الله دې موږ ته په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. عزیزانو، جمعات د الله تبارک وتعالی کور دی. په جمعات کې څه کار کول پکار دي او د کومو کارونو نه بچ کېدل پکار دي. دریو کارونو دپاره جمعات جوړ دی. نمبر 1 مانځه دپاره په جمعات کې به فرض مونځ کوي. سنت طریقه خدا دا چې نفل او سنت واجب مونځ یعنی کوم مونځ چې بغیر د جمع دی هغه په کور کې کوي او فرض مونځ په جمعات کې کوي. چونکې زموږ خلک په کور کې مونځ کم کوي، په جمعات کې فرض سنت واجب نفل هر مونځ جمعات کې. دویم کار په جمعات کې څه دی؟ تعلیم تعلم کول، یعنی قرآن حدیث د کول، قرآن حدیث بل ته خودل. دی کار د پاره جمعات استعمالي. جمعات د الله کور دی، د الله کلام او د رسول پاک فرمان په جمعات کې زده کیږي، په جمعات کې بل ته خودل کیږي. دو کارونه شو. دریم کار په جمعات کې څه کیږي؟ ذکر او تلاوت. یو سړی راغی جمعات ته، مانځه ټیم نه دی، خپل تلاوت دی کوي، خپل ذکر دی کوي. نو دا درې کارونه دي چې دې دپاره جمعات جوړ دی. د دې نه علاوه یو کار په جمعات کې جایز نه دی، مګر څه داسې خبرې دي. مثلا په جمعات کې اوده کېدل منع دي، په جمعات کې نوکونه کټ کول منع دي، په جمعات کې بریتې جوړول منع دي، په جمعات کې دنیاوي خبرې کول منع دي. کوم سړی چې په جمعات کې دنیاوي خبرې کوي د اعمال دارنګې ختمیږي، نیکیانې دارنګې ختمیږي لکه څنګه چې لرګي په اور کې سوځي. یو حدیث دی، کوم سړی چې په جمعات کې دنیاوي خبرې کوي داغه اعمال او نیکی داسې ریږي لکه وچې ونې نه چې وچې پاڼې ریږي. نو څومره د بدبختۍ خبره ده چې نن مسلمانان په جمعات کې ذکر او تلاوت کم کوي، په جمعات کې دنیاوي خبرې ډېرې. دا زموږ غټه د ناکامۍ خبره. د حضرت صائب بن یزید رضی الله تعالی عنه نه یو روایت دی، فرمایي زه په مسجد نبوي کې موجود وم، نو شاته نه یو وړوکی شان شګه په ما باندې چا وویشتل. ما چې شاته سې کړل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړو او اواز یې راته وکړ چې دلته راشه. زه چې ورغلم، بې د جومات په هغه کونه کې دا دوه کسان چې خبرې کوي دوی ته اواز وکړ. وایي ما ولا دا دوه کسان راویستل. چې کله مې دا کسان ولا راویستل، نو حضرت عمر ته تپوس وکړ چې تاسو څوک یې او د کوم ځای نه راغلي؟ هغه ورته وویل چې مونږه اهل طائف یو، د طائف د واده نه راغلي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ته ووی که چېرته تاسو د دې ښار وئ او میلمانه نه وئ، تاسو به ما داسې سزا به ما تاسو ته راکړې وه چې تاسو به یې تاسو د الله د نبي په کور کې داسې خبرې کوو. جمعات صرف د ذکر تلاوت دپاره، مانځه دپاره، تعلیم تعلم دپاره. دا باقي چې څومره خبرې دي دا ناروا دي. په جمعات کې انسان له هغه کار کول پکار دي چې الله کریم پې راضي کیږي. په جمعات کې د دې نه علاوه څوک قیام کولی شي؟ هغه تبلیغیان چې 3 ورځو له جمعات ته راغلي او جمعات سره اضافي کمره نه، نو اتکا په نیت منې هغه جمعات کې پاتې کېدی شي. هغه مسافر چې څه قسمه دیري او یو میلمستوب دپاره هغه ته ځای نه میلاویږي، پیسې ورسره هم نه وي، د هوټل خرچه نشي ادا کولی، نو جومات د الله کور دی او مسافر د الله میلمه دی. نو د الله په کور کې یو مسافر شپه تېرولی شي، خو د اتکاف نیت به کوي. دارنګې هغه معتکفه خلک چې اتکاف کې کیني د روجې په میاشت کې، هغو په جومات کې قیام کولی شي. د دې نه علاوه یو چاته دا جایز نه دی چې د ورځې راشي د جومات پنکه استعمالي او لاندې ورته پروت وي. د دې نقصان سره یو خو په جومات کې بېدېدل اوده کېدل چې دی دا مناسب نه دی. دویمه دا د خبره خدا نه خواسته که یو سړي ته احتلام وشو په ټول جومات یې نو دا ډېره نازکه مسله ده چې انسان د جومات احترام پامال کړي. څومره چې دا جاز په بلندۍ باندې رواني، په هغې کې سفر مزه کوي، که چېرته دا جاز وغورځېږي کرش شي نو د انسان څه حال. دارنګې د جومات مثال لري،
په دې کې د انسان ایمان معیار څومره اوچت راشي الله کریم ته سجده ولګي ذکر وکي تلاوت وکي الله له څومره اجرونه ورکوي د یو مانزه بدلا په 27 منې ده په 20 من او که چېرته دغه انسان د جومات احترام ونه کي د جومات بیادبي وکي نو د ډېر سخت عذاب نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت د نشانیانو نه یوه نشاني دا ده چې خلک په جومات کې دنیاوي خبرې کوي او دنیاوي محفلونه به لګوي داسې خلکو الله سره څه تعلق نشته او تاسو د دې خلکو نږدې لاړ شئ نن که موږ وګورو په جومات کې موږ ذکر و تلاوت ډېر کم کو دنیاوي اغراض دپاره موږ ډېر سیوا استعمالو مسلمانانو له په دې وخت کې پکار ده که هغو غواړي د هغو اعمال د خرابېدو نه بچ شي که یو سړی دا غواړي چې زه یوه نیکي وکړم او دا نیکي ما سره محفوظه پاتې شي سبا له دا زما نیکي د قیامت په ورځ ما نه په کار راشي نو هغه له د جومات احترام پکار دی نیکي کول اسان کار دی عزیزانو نیکي محفوظه ساتل دا ډېر مشکل کار دی لکه څنګه تاسو به ډېر خلک لیدلی کاروبار کې ډېرې پیسې ګټي خو پیسو بچ کول ول نه راځي تاسو ډېر خلک نیکیانې کوي خو د نیکیانو ساتل وله نه راځي نیکیانې محفوظ کول وله نه راځي اسان کار دا دی چې انسان خپل د دې ژبې حفاظت شروع کړي نبی علیه السلام فرمایي چا چې ماته د دوو شیزونو ضمانت راکړي د شرمګاه او د ژبې چې دا دواړه به غلط نه استعمالوي وایي زه ورته ذمهداري ګارنټي ورکوم چې دا جنتي دی نو زمونږ ژبه ټول ورځ په غیبت کې استعمالیږي غیبت خو ډېره لویه ګناه ده چې بیا په جومات کې استعمالیږي دا بیا ډبل ګناه الله کریم دې موږ تاسو له د جومات احترام کولو توفیق راکړي د جومات اول احترام دا دی چې څنګه اذان شو تا اودس وکړه که غسل فرض و هغه دې وکړو او د جومات ته د مانځه په نیت روان شي چې څنګه د جومات ګیټ له ورسېدي اللهم افتح لي ابواب رحمتک دعا دې وویله او جومات ته داخل شو جومات ته چې څنګه راغلي اول نه د ناستې نه مخکې 2 رکعاته تحیت المسجد دا د جومات حق دی په ما ته عمل دا مونږ وکړو او د هغې نه وروستو که مانځه له ټیم مانځه او مانځه کې ټیم وي نو تلاوت کې ځان مشغوله کړو ذکر الهی کې ځان مشغوله کړو تعلیم تعلم چلېږي مثلا تعلیم بالغان کلاس دی یا درس حدیث دی یا د قرآن درس جاری دی په هغې کې کېنو او که دا نه د مانځه ټیم قریبي نو خپل صفونه صحیح طریقې سره برابر کړو په جومات کې کچره پرته وه او مانځه ته ټیم و نو د هغې صفایي په ما ته باندې فرض چا بې ځایه نسوار غورځولي هغه په ما ته باندې لازمي ده چې هغه نسوار دې اوچت کړو یو سړي په جومات کې غلط کار کو مثلا نسوارې کول دنیاوي خبرې کولې د جومات احترام کې دا هم دي په ما ته لازم دي چې ما ته هغه منع کړو حدیث دی که نه من رأى منکم منکرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف من الإيمان یو سړی په ناروا کار ووینئ په لاس سره یې منې کوئ اختیار لرئ که په لاس نه کېږي د لاس طاقت دی نه و خولې منې ورته ووایي چې داسې مه کوه حاجي صاحب داسې مه کوه کشره مشره غلطه ده دا د اسلام منافق خبره ده او دا د جومات د احترام منافق او که به دا دواړه خبرې نشو کولی په زړه کې غلط وګڼئ چې دا کار غلط دی او خپل ځان د هغه کار نه بچ کړي الله کریم د جومات د مدرسې او د ټول شعائر اسلام د احترام کولو او د احترام او د دې خیال ساتلو الله کریم دې موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي.